د عددونو په کرښه باندې نارنجي ټکی یو ته ورسوئ. که تاسو ویډیو ودروئ او دا معلوم کړئ، یا لږ تر لږه په صفحه باندې تاسې ګوته کېږدئ چې یو مونږ سره کوم ځای کې دی. دلته مونږ سره 0 نه 7 پر 4 پورې فاصله ده. دلته 1 2 3 4 5 6 7 مساوي فاصلې دي. نو که چیرې مونږ د 0 نه 7 پر 4 ته په 7 مساوي فاصلو باندې ځو، نو معنا دا چې دا هره فاصله دا مساوي ده له 1 پر 4 برخې سره. دا 1/4 برخه شو، دا 2/4 برخې، 3/4 برخې، 4/4 برخې، 5/4 برخې، 6/4 برخې او دا 8/4 برخې. نو موږ سره به یو په کوم ځای کې وي؟ یو به موږ سره په 4/4 برخه کې وي. نو دا 1/4 برخه شو، دا 2/4 برخې، 3/4 برخې او دا 4/4 برخې. نو موږ دا له دې ځایه داسې راکش کوو او دلته یې ځای پر ځای کوو. دا موږ سره یو شو. نو مهمه خبره ده چې مونږ ته دا معلومات له کوم ځای نه وشو چې دا هر یوه برخه مونږ سره 1 پر 4 یا 4 برخه ده. دا ځکه چې مونږ سره اووه دانې دا فاصلې وي چې مونږ 7 پر 4 ته ورسېدو. نو مونږ سره دا یوه فاصله مساوي شوله 1 پر 4 سره. نو دغه 4 دانې چې مونږ دې نه واخیستل، دغه 4/4 برخې دا یو شو. راځو یو بل مثال کاروو. ښه، نو دلته وایي چې د عددونو په کرښه باندې نارنجي ټکی یو ته ورسوئ. تاسې وګورئ چې یو کوم ځای کې راځي، په هغه ځای باندې ګوته کېږدئ. نو دلته دا کار لږ اسان دی، ځکه دلته موږ ته ویل شوي چې له 0 نه یوه خانه وړاندې ځو، نو دا 1 پر 6 برخه ده. نو یو به موږ سره څو شي؟ دا چې 1 پر 6 وي، یو به موږ سره شي 6/6 برخې یا 6/6 برخې. نو موږ راځو دا 1 پر 6 برخه، 2 پر 6، 3 پر 6، 4 پر 6 برخه، 5 پر 6 او دا 6/6 برخه. دلته زموږ یو دی. موږ دا نقطه دې ځای نه داسې راکش کوو او دلته یې ځای پر ځای کوو.